د ورور ته پوښتنه کړې ده چې یو کس ته او جاهل له خدیندار سره ده او صرف د سورۃ الاخلاص یاد ده نو په دغه باندې همیشه د موږ کې د موږ صحیح دی او کنه الجواب چې د ناموس ښه صحیح دی په یو صورت باندې همیشه موږ کول د سری صحیح دی خو دومره ده چې موږ له پکار دی چې یو څو صورتونو سره نور یاد کو دغه د لاسه زموږ په منځ کې خون راځي زموږ د دې منځونو نه کته سو خل کړي عادت ته جوړ شوی دی عادت بس زر کو ځان ته خلاص خون نه راکې خون ولې نه راکې ځکه چې موږ په دینیت نه کوو چې یعنی د الله بندګي او د رسول په طریقې کوو موږ بس د بوج د خلاصول غواړي نو یو سړی شپېته کاله عمر دی 15 کاله تلری کا نو څو کاله پاتې شو 15 کاله یو سړی سورۃ اخلاص وای دته په منځ کې بخونی نور سشتینه چې دی وای نو په منځ کې خون نشته خو کده چرته سورتونو ته ډیر یادي قران کې ته ډیر زینه یادي نو کله یو کله بل کله یو ذکر بل ځین د موږ ور خون ورکه یو سړی ته د رسول صلی الله علیه وسلم د منځ طریقه معلومه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم بدلته دا دعا به وي او دا به وي نو کله دا دعا وي کله دا دعا وي د منځ کې څه پیدا شو خون پیدا شو اگر که موږ د غرور چې دغه څه دی هغه صحیح دی خو په کار دی چې نور صورتونو سره یاد کی والله اعلم